بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستانو دا ویډیو در سره تر پایه وګورئ. ډیره له پند څخه ډکه کیسه ده. یو زوی خپل پلار ته وویل ما یوه جینۍ لیدلې ده، غواړم هغې سره واده وکړم. هغه ډیره ښایسته او زړه راښکونکې څېره لري. پلار یې ورته وویل سمه ده زویه، راځه چې غوښتنې ته یې ورشو. نو کله چې د هغه هلک پلار جینۍ ولیده د هغې ستاینه یې وکړه او خپل زوی ته یې وویل ته د دې لایق نه یې چې له دې جینۍ سره واده وکړې. هغه یو تجربه لرونکي تن ته ضرورت لري لکه زما په شان. زوی د پلار په دې خبرو سخت حیران شو. وی ویل هغه له ما سره واده کوي نه له تا سره. هغوی په خپل منځ کې په لانجه شول ان تر دې چې پریکړه یې وکړه چې د پولیسو حوزې ته ورشي تر څو یې ستونزه ورحل کړي. کله چې دوی خپله ټوله کیسه د پولیسو مامور ته وکړه هغه وویل هغه جینۍ راولئ چې زه ترې وپوښتم چې د هغې نظر کوم ډول دی او هغه چا سره واده کول غواړي. کله چې د پولیسو مامور جینۍ ولیده او د هغې ښایست یې ولید نو ویې ویل تاسو دواړه د دې جینۍ لیاقت نه لرئ. هغه داسې چاته ضرورت لري چې په ټولنه کې بااعتباره او قدرتمند شخص وي. د پلار زوی او د پولیسو مامور ترمنځ جنجال جوړ شو او پریکړه وشوه چې وزیر ته ورشي تر څو یې ستونزه حل شي. نو همدا و چې لاړل وزیر ته. کله چې وزیر جینۍ ولیده نو ویې ویل هغه د دې لیاقت لري چې زما غوندې د یو وزیر سړي سره واده وکړي. اوس نو دوی څلور په خپل منځ کې په لانجه شول. اخر د ښار بادشاه خبر شو او خپل مامورین یې ولیږل تر څو هغوی د بادشاه حضور ته حاضر کړي چې مشکل یې حل کړي. خو چې بادشاه د جینۍ ولیده نو ویې ویل زه له دې جینۍ سره واده کوم. د پنځو واړو ترمنځ تندې خبرې شروع شوې تر دې چې جینۍ وویل زه د حل یوه لاره لرم. زه منډه کوم، هر چا چې زه تر ټولو وړاندې ونیولم نو واده به همهغه سړي سره کوم. کله چې جینۍ منډه شروع کړه زوی، پلار، د پولیسو مامور، وزیر او بادشاه هم د هغې د نیولو لپاره په منډو شول چې ناڅاپه پنځه واړه په یو ژور کوهي کې ولوېدل. جینۍ د کوهي له سره غږ کړ آیا پوهیږئ زه څوک یم؟ زه دنیا یم او د دنیا ژوند یم. خلک غواړي چې ما ترلاسه کړي، له یو بل سره سیالي کوي او د همدې لپاره یو بل وژني. هغوی خپل دین، مذهب او انسانیت هیروي، خو چې کله یې پښې د قبر خواته راښکل شي نو بیا خالی لاس وي. دوستانو په دې قصه کې زموږ ستاسو لپاره ډیر لوی سبق پروت دی. د دنیا ژوند رښتیا هم فانی دی. هر څومره چې مو ښه له وسه کیږي باید له خلکو سره یې وکړو. د الله د رضا لپاره خلک معاف کړو او په هر کار کې د الله جل جلاله رضا ولټوو. که دا کیسه مو خوښه شوې وي نو مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. ورسره خوا کې د ګنټې نشان هم ووهئ چې زموږ د هرې راتلونکې ویډیو سره تاسو ته خبر درکړل شي او تاسو ترې خوند او ګټه واخلئ. دا ویډیو زموږ د چینل نه خپلو ملګرو سره شیر کړئ. ډیره مننه.